صحیح حدیث کی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یقینا الله عز وجل اذا احب عبدا چې کله مینا محبت وکړي یو بنده سره نو په دې وخت کې دې دنیا نه د شلري ساتي لکه تاسو څنګه یو مریض د اوبونه لري ساتي بس دې امتحان دی زه غواړم چې مال دې دنیا راکړی شي زه غواړم چې دنیا په طرف باندې قدم وروهم مالدار شم لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي مستدرک د حاکم کې دغه روایت دی دې بنده له الله عز وجل اراده خیر کړی دا او رب العالمین چې کله یو بنده اراده خیر وکړي نو په دې وخت کې دا د دنیا نه لري ساتي لکه تاسو یو نه جوړه د ډاکټر د امر موافق د اوبونه لري ساتي سړی غریب شو درې تو امر په دوه بدل شو یا په یو درې ټیمه ډوډۍ په دوه بدل شو یا په یو په دې وخت کې دا بوسوي چې الحمدلله ما کې ایمان دی الله عز وجل ما سره د محبت اراده وکړه ځکه دې امتحانونه کې واقع کړم جزې پزې منه کوم دې ته به ته لبیک وایي د هغې نه به وروسته مصیبتونه د منځه ځي و الا که ته دې له لبیک ونه وایي په ځای د دې چې مصیبت د ډیکه ورکړي مصیبت دې په خپله ځان له راجلب کړي شکایت و خواسم تېرېږي تېر شو عبدالله بن مسعود یو روایت ذکر کړی دی یو طرف دین دی بل طرف دنیا الله عز وجل دین او دنیا دا دې کې فرق راوستی هر چې دنیا د دوست جمع دشمن دواړو له ورکوي لیکن هر چې دین دی هغه فقط هغه انسان له ورکوي چې د الله سره په دوستانۍ کې واقع شوی دی نو بیا ذهن له سوال راځي دې دا خبره معلومه شوه چې کله یو سړی مالدار شي د هغه په ایمان کې به نقصاني ځکه ظاهر د حدیث څخه خدا معلومیږي د حق مالدار په باره کې دوه روایت ځان سره یاد ساتئ صحابه کرام رااله وی ویل یا رسول الله دا غیر مالداران چې دوی خرچې ورکړي زکاتونه ورکړه صدقات ورکړه او موږ غریبانو سره یو شی په دې ځای کې موجود نه نو وکړو څه وې زه به تاسو سره یو شی وښیم ذکر شروع کړي سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اکبر دا تاسو وایي مالداران د دین خبر شو مالدار چې کله خبر کیږي او غویم درې فقراو غوندې په دې ذکر باندې شروع کوي نو په دې وخت کې دا فقرا رااله وی ویل یا رسول الله هغه مالدارانو خو ام صدقې ورکړي ام ذکرونه شروع کړل د قرآن تلاوتونه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مقام کې څه جواب وکړي وې دغه مالداري چې مسلمان سړي له ورکړی شوی د دا د الله فضل دی نو هغه خو زموږ په اختیار کې ده نه معنا چې موږ یې تیقیت کو بل چا له ورکړو حلال مال دا د رب العالمین فضل دی چې کله په انسان باندې وشي عبدالله بن مبارک هم دغه شان تجارت کو په دې مناسبت باندې چې د الله فضل وصول کم او د الله په دې فقراو بندګانو باندې خرج کم وروسته به صدقې متعلق به غرش او بل یو روایت کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا د مؤمن دپاره زندان دی د کافر دپاره جنت دی عبدالرحمن بن عوف اوچت تاجر و بعضې منافقان د هغه خوا نه راغلي وې ستا په ایمان کې کمې زیاتې دی وې دا څنګه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دنیا د مؤمن دپاره جنت زندان او د کافر دپاره جنت ته خو ډېر انتهایي مالدار یې ته نو بیا څنګه مؤمن یې عبدالرحمن بن عوف له قسم ته فشار راغی تکلیف راغی هلته رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله راځي جناب نبی کریم علیه السلام هغه له تسلي ذکر کوي چې دنیا د مؤمن دپاره زندان دی او د کافر دپاره جنت دی دې به دا مقصد نه چې مؤمن به مالدار کېږي نه مؤمن به مالدار وي خو په دې ټوله مالدارۍ کې به د خپل خواهش مطابق ژوند نه تېروي لکه څنګه چې په زندان کې زنداني د خپل خواهش مطابق ژوند نشي تېرولی دې دا معنا ده کوم ځای نه دې وګټلو کوم ځای کې دې خرج کړي په کوم نیت دې وګټلو او په کوم نیت باندې دې خرج کړي الغرض مصیبتونو سره امت مخامخ دی پریشانیو سره امت مخامخ دی لیکن د دې مصیبتونو علاج دې پریشانیو علاج د هغې دپاره اته سببونه قرآن او سنت ذکر کړي دي اولنی اساسي بنیادي سبب الایمان بالله عز وجل په الله رب العزت باندې ایمان